ساتل غواړي ظلمو تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو د قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس سپېڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو. په فراه ولایت کې د خصوصي رسنیو په وړاندې هیڅ امنیتي ګواښ شتون نه لري. باید ووایو چې د فراه ولایت امنیه قومندانۍ امنیتي مسؤلین ټوله د خبریالانو همداراز د ټولو خصوصي رسنیو کارکوونکو حمایي او ملاتړ ته ژمن دي او هڅه کوي چې د دوی ته هر اړخیزې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته. د ټولو رسنیو کارکوونکي د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته په ډاډمن امنیت کې کولی شي چې سفر وکړي. د دوی په وړاندې به هېڅ امنیتي ستونزه او مشکل نه وي. موږ تر دې دمه پورې هڅه کړې ده چې زموږ د فراه ولایت د امنیتي ځواکونو هغه فعالیتونه او لاسته راوړنې هغه پر وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو او د هغوی سره موږ تر دا مهاله مثبت تعامل لرو. ما باید نشست‌های در هر ماه حداقل در ماه یک جلسه با مسئولین ادارات باید داشته باشیم، خصوصا قماندانی امنیت ریاست اطلاعات فرهنگ مقام ولایت. لحاظ امنیت باید بگم طوری که شما هم در جریان هستین که سفرها زیاد داشتیم به ولسوالی‌های مختلف ولایت فراه. از آن جمله باید یادآور باشیم که حتی یک شب در ولسوالی خاکسفید در داخل موتر خوابیدیم. غیر میتونیم بگیم که فعلا بهترین امنیت نه تنها در ولایت فراه بلکه در تمام افغانستان